که غواړئ چې یو جایز مراد دې پوره سي، که غواړئ چې یو جایز حاجت دې پوره سي، دې دپاره د قرآن کریم یو آیات دی. دا یو داسې آیات دی که چیرې یو انسان په دې طریقه سره او په دې ترتیب سره د آیات مبارک تلاوت کړي هره ورځ، الله رب العزت به هر جایز مراد تر سره کړي او هر جایز مقصد به هغه الله ور پوره کړي او په دې مقصد کې به الله رب العزت د کامیابی نصیب کړي. دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخ ته د سره شیر کړي. هغه آیات مبارک به تاسو ته ان شاء الله پر د سکرین باندې هم درته ولیکم او په کم تعداد په کم ترتیب سره ویل کېږي دا به هم تاسو ته وښیم. د سورة یاسین کې یو آیات مبارک دی، سلام قولا من رب الرحیم. سلام قولا من رب الرحیم. چې کله یو انسان دغه آیات مبارک په ورځ کې 1400 واره تلاوت کړي هر ورځ، الله رب العزت به هر مقصد کې د کامیابی نصیب کړي، هر حاجت به الله ور پوره کړي. نو کچې تاسو تنها ناس یاست یا تنها روان یاست، نو دغه آیات مبارک فضیلت لري چې تاسو تنهایی کې ووایاست.